دا د کابل جلال آباد دویم لاین سړک ده، نور د تخریب سره مخ ده. دا د عمومي کورونه دي، دا لاره ده. دې خلکو د خپل ځان نه اوس دغه امید دی، ګوره دغه لاره ده، دا پلچک وګوره، اینده لاره ده، داسې په دې نه لاره جګه شوې ده، اینده یې حل ده، بحر یې جوړ کړی. دا لاره ده، اوس دا عمومي سړک د کلي کوڅه ده، ورته وګورئ، کوڅه په دې حل ده. اوبه وګورئ د کوڅې په منځ کې ټوله خړی راوړې، کوڅه مکمل بنده ده، دومره اوبه روانه ده. دا بیا همداسې پاخه سړک ته جګه شوې ده. تر دې ځایه دا اوس کوڅه ده، دا موږ چې پکې روان یو، دا اوبه چې پکې روانه ده، دا خپله کوڅه ده، دغه یې حل ده. دا اوس کوڅه ده، دا د دې کلي کوڅه ده. دغه حل ده. دا اوبه یې راخوشي کړي، موږ دا کلیوالو بیا دغه لاره ورته جوړه کړه. نو اوس د پاخه سړک ته به همداسې ښکته روان یم، در باندې ګورم. دا د کابل جلال آباد دویم لاین سړک ده، نور د تخریب سره مخ ده. اوبه به تاسو ګورئ، دې ځای کې زه ولاړ یم، د اوبو پورته ډېر لرې ځای نه مزل کوي، په همدې پاخه سړک عمومي روډ باندې را روانې دي. دا موټر د یو څنګ ذاتي تخریب سره مخ ده. دا همداسې ښکته تللي دي تر کوم ځای پورې، همدغه څومره سترګې دید کوي، دا اوبه تللي دي. دا اوس عمومي سړک ده، موږ په ډېر بر ځای کې موټر نه ښکته شو او پورته پیاده پرې روان یو، دغه یې حل ده. دا وګوره، دا موټر